الرحمن الرحیم د وینې سرطان د مختلفو ناروغیو یو مجموعه ده چې د هډوکي له مغز څخه منشأ اخلي او وروسته د وجود نورو برخو ته خپریږي. البته د موږ په وجود کې یو فابریکه ده چې هلته وینه تولیدیږي چې دا فابریکه د هډوکي په مغز کې ده او د هډوکي په مغز کې یو ډول مورنۍ حجره ده چې په طبي اصطلاح کې هیماتوپایټیک سټم سل ورته ویل کیږي چې البته د وینې په سرطان کې اکثرا همدغه حجره مصاب کیږي او بالاخره د سرطان باعث ګرځي او د وجود مختلفې برخې په بر کې نیسي. البته معمولا د ناروغ شکایتونه فرق کوي، کله ناکله ناروغ هیڅ شکایت نه لري او فقط په تصادفي ډول باندې یو ټست یا معاینه اجرا کړي. البته د یو بل مشکل په خاطر ډاکټر ته مراجعه کړي او با له دې چې ټستونه اجرا کیږي مشخص کیږي چې د وینې سرطان باندې مشکوک ده، وروسته د وینې متخصص ته لیږل کیږي. البته په یو تعداد حالاتو کې کیدای شي مریض ته تبه شتون ولري یا هم د وجود مختلفې برخې میکروبي حالت ولري لکه د ستوني درد، ټوخی، سوزاک یا هم اسهالات، د نس درد یا هم جلدي انتاني حالتونه. د دې په څنګ کې کیدای شي مریض ته خونریزي شتون ولري چې دا کیدای شي له خولې نه ووسي، له پوزې څخه ووسي، له سترګو څخه ووسي او هضمي سیستم د دې په څنګ کې بولي سیستم او اکثرا جلد کې هم د لکو په شکل باندې ښکاري. همدارنګه کیدای شي ناروغ ضعیفي ولري، خستګي، ستړیا ولري او د ژوند هغه نورمال فعالیتونه چې دی هغه ونه شي کړای. او البته یو تعداد حالاتو کې کیدای شي توری غټ ووسي او وینه یا جگر غټ ووسي او غدودونه د وجود مختلفو برخو کې لکه غاړه، تخرګونه یا هم نورو برخو کې شتون ولري. البته تشخیص با له دې چې دغسې ناروغان موږ ته مراجعه کوي له دوی څخه تاریخچه اخلو، د دوی شکایتونه ثبتو او وروسته له هغې نه فزیکي معاینه اجرا کوو چې له سر څخه تر پښو پورې سترګې، خوله، غاړه، نس او د وجود نورې برخې چې کیږي کتل کیږي، معاینه کیږي او با له دې چې موږ خپل معاینه تکمیله کړه لابراتوري ټسټونه کوو چې په دې لابراتوري ټسټو کې اکثرا موږ د وینې معاینات کوو او د دې په څنګ کې ایمیجینګ معاینات کوو چې په هغه کې اکثرا الټراساوند معاینه یا هم په نورو حالتو کې کیدای شي سټي سکن ته ضرورت پیدا شي او همدارنګه د وینې پرمختللي ټسټونه کوو. په اکثریت حالاتو کې موږ مجبور یاستو چې د هډوکي د مغز ټسټ اجرا کوو چې د دې په واسطه باندې موږ د وینې جوړولو فابریکه یا هم د هډوکي مغز ټسټوو، معاینه کوو او بالاخره با له دې چې موږ تشخیص وضع کوو، تداوي شروع کوو چې په اکثریت حالاتو کې تداوي طبي تداوي ده یا په اصطلاح دوایي تداوي ده چې په هغه کې مختلفې دواګانې شاملې دي لکه کیموتراپي، ایمیونوتراپي، ټارګیټډ تراپي. د یو تعداد ناروغان شعاعي تداوي ته هم ضرورت لري او جراحي تداوي ته هم، اما اکثریت ناروغان د کیموتراپي یا هم د دوایي تداوي په واسطه باندې تداوي کیږي چې البته تداوي فرق کوي. نظر دې ته ده چې د وینې سرطان کوم ډول ده. هغه معمول ډولونه د لوکیمیا، لمفوما، ملټیپل مایلوما په نام باندې یادیږي او هر ډول د دې بیا وروسته په نورو ډولونو باندې تقسیمیږي چې اکثرا لوکیمیاګانې د طبي په اصطلاح باندې په ALL، AML او همدارنګه CML او CLL تقسیمیږي او لمفوماګانې هم اکثرا هاچکن او نان هاچکني قسم نور ډولونه هم لري، اما هغه معمول ډولونه همدا دي چې د هر یو تداوي فرق کوي. بعضې ناروغۍ په 3 یا 4 میاشتو کې تداوي کیږي، بعضې په څو کلونو کې او بعضې ناروغۍ دي چې مریض باید په ټول ژوند کې دوا واخلي.
البته له نیکه مرغه دغه دواګانې په هیواد کې شتون لري، امکانات شته او په اکثریت حالاتو کې د ناروغانو مشکل د هیواد په داخل کې حل کیږي او ضرورت نشته چې خارجي ملکونو ته مراجعه وکړي. البته یو مهمه مسله د سرطاني حالتونو، خصوصا د وینې د سرطان علتونه دي چې په اکثریت حالاتو کې علت معلوم نه ده. په طبابت کې یو تعداد ناروغۍ دي لکه د وینې فشار، شکر، د زړه بعضې ناروغۍ، د پښتورګي ناروغۍ او د جگر بعضې ناروغۍ دي چې علت معلوم نه ده. همدارنګه د وینې ناروغۍ هم اکثر حالاتو کې کوم علت شتون نه لري، که څه هم تحقیقات ښیي چې یو تعداد میکروبي حالتونه، ویروسونه، د وسلو استعمال، د بمونو استعمال لکه د اټومي بم استعمال چې په جاپان کې د امریکا په واسطه باندې استعمال شي، او همدارنګه د مختلفو وړانګو استعمال او د کیمیاوي موادو لکه د بنزین یا هغه حشره وژونکي کیمیاوي مواد چې موږ استفاده کوو، که څه هم تحقیقات ښیي چې کیدای شي د علت واوسي، اما اکثریت حالاتو کې کوم علت شتون نه لري او دا کیدای شي مختلفو سنینو کې واقع شي، ماشومانو کې، لویانو کې، ښځینه‌و کې، نارینه‌و کې، او همدارنګه په مختلفو حالاتو کې کیدای شي دا پیښ شي. او مهمه مسله د دې وقایه یا هم مخنیوی ده چې څنګه چې موږ مخکې ویلې، چون علت اکثرا معلوم نه وي نو ډیره مشکل ده چې له دغو ناروغیو څخه موږ مخنیوی وکړو. اما یو تعداد حالتونه چې موږ مخکې ذکر کړه، کله چې موږ کیمیاوي موادو ته متوجه کیږو باید له محافظوي وسایلو څخه یا محافظوي البسې څخه، لباسونو څخه استفاده وکړو. او همدارنګه د موږ توصیه همدغه ده چې جنګ خپله د مختلفو مشکلاتو پیلامه ده یا هم سرچینه ده چې متاسفانه په دې کې له کیمیاوي موادو څخه، له وسلو څخه، حتی تر هستوي او اټومي بمونو څخه له دې څخه استفاده کیږي چې متاسفانه یو غټ علت همدغه کیدای شي. نو که له جنګونو څخه مخنیوی وشي یا هم له کیمیاوي موادو څخه چې د هغو څخه معرض نشو، د هغو ته معرض نشو، او همدارنګه که له طبیعي موادو څخه استفاده وکړو. متاسفانه د ډیری ناروغیو علت د هوا، د اوبو او د ځمکې آلودګي ده یا ککړتیا ده چې متاسفانه دا ورځ تر بلې ډیریږي. نو که احیانا موږ کوشش وکړو چې هوا د موږ طبیعي واوسي، غذا هم طبیعي واوسي، او همدارنګه اوبه او ځمکه او هغه څه چې هلته کرل کیږي او له هغو څخه موږ استفاده وکړو، هغه که په طبیعي ډول باندې موږ استفاده وکړو نو کولی شو له ډیری ناروغیو څخه مخنیوی وکړو او په دې ناروغیو باندې اخته نشو. البته پیغام مې دغه ده چې د وینې سرطانونه یو غټ مشکل ده. البته فرق کوي، بعض حالتونه مزمن حالتونه دي چې په مزمنو حالتو کې ډیر خطرات مریض ته متوجه نه وي، اما حاد یا اکیوت حالتو کې باید عاجل مریض د وینې د تداوی مرکز ته مراجعه وکړي او تداوی شروع کړي. د تداوی په جریان کې بدون له شکه چې هم دوای د اقتصاد نظر قیمته ده او هم یو تعداد معاینات ته ضرورت ده چې هغه هم قیمت دي او همدارنګه وینې ته هم ضرورت کیږي. نو د موږ هیوادوال که د نورو برخو کې کومک نشي کولی، حداقل د وینې د تهیې په برخه کې او د ورکړې او د اهدا په برخه کې که دغو ناروغانو سره کومک وکړي نو زموږ ډیر مشکلات حل کیږي.